بالاخره د بین الافغاني خبرو وخت هم معلوم شو. عبدالله د حکومت او طالبانو خبرې راتلونکې اونۍ پیلېږي. د افغانستان ملي مصالحې مشر شورا عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې راتلونکې اونۍ پیلېږي. قطر له مخکې د دې خبرو د کوربه هیواد په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان راتلونکي او سولې په هکله د جګړې او سولې مطالعاتو انسټیټیوټ AWPS د یوې سروې د پایلو د اعلان پر مهال ښاغلي عبدالله ته دغه راز ویلي راتلونکې اونۍ به افغان کابینه تشکیل او اعلان شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان مرکزي پلاوی به څه مهال دوحې ته روانېږي، خو مخکې طالبانو د افغانستان له زندانیانو د 400 پاتې طالب زندانیانو خوشي کېدل د دې خبرو د پیل لپاره شرط ایښی و. افغان حکومت له دې ډلې 80 زندانیان خوشي کړي، خو د پاتې زندانیانو د برخلیک په هکله ښاغلي عبدالله څه ونه ویل. طالبانو هم خبرو لپاره پلاوی اعلان کړي. له دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره د خپل 21 کسیزه پلاوي نومونه اعلان کړل. د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی به د دې پلاوي مشري کوي. د طالبانو پلاوي که د دې ډلې مشر شورا ډیر غړي دي او نور یې د طالبانو واکمنۍ کې پر لوړو دندو کار کړی دی. د طالبانو د 21 کسیزه پلاوي کې 14 کسان د دې ډلې مشران دي او دا ښایي چې دا پلاوي به خبرو کې ډیر واک ولري. افغان حکومت لا د مخه خپل پلاوي اعلان کړي چې د بیلابیلو سیاسي ډلو میرمنو او مدني ټولنو استازي پکې شامل دي او مشري به یې معصوم ستانکزی کوي. که څه هم طالبانو د خبرو لپاره پلاوي اعلان کړي، خو په غړو کې د طالبانو د پلاوي ټول کسان قطر ته نه دي تللي او ټاکلي چې لومړی خبرې په دوحه کې پیل شي.